بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا لقد سمع الله يقينا واوردل الله قول الذين خبر ده هغی کسانو قالوا چوائی ان الله بشک الله فقیر فقیر دے محتاج دے غریب دے ونحن اغنیاء او منگ مالداریو سنکتبو عن قریب بولیکو منگا ما غسا قالو چی دوی وائی وقتلهم الانبیاء او وجلد دوی پیغمبران لرا بغیر حق پنحقا ونقول او منگ بوایو دوی تا ذوقو اسکی عذاب الحریق سوزون کے عذاب ذالک دا زکا بما قدمت ایدیکم پسبب دا هاغی کارونو چستاسو لاسونو مخی لگلی دی هاغی گناہونو هاغی کرتوتونو چتاسو کڑی دی وان اللہ و بشک اللہ لیسا ندے بظلام للعبید ظلم کون کے پابندگانو باندی دا دی آیت مبارکہ شان نزول کی دو روایات تھی یو روایت دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے اغی فرمائی چی دا سی وشوا چی کل اللہ جل جلالہ دا سورہ بقری آیت نمبر 245 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا دا آیت چی کل نازل کنو پا دی آیت کی اللہ سے فرمائی سوکتے حق کس چی اللہ لقرض حسنا ورکی منگا ویلی سوک دے حق کس چی اللہ لا قرض حسن ورکی نو اللہ بدلا پسو سو چندا واپس ورکی آغا آیت پبارکی منگا دا ویلو چی گورا دا قرض دے اللہ قرض غواړي او قرض خو منگا طولو تا پتا دا چی سوک قرض واخلی بے واپس ورکی نو چی انسان دا بل قرض ورکی نو اللہ بے نورکی اللہ بے خامخا ورکی او بیا الله خو ځان د پاره نه غواړي الله خود ستا د مسلمان رور د پاره غواړي چې خپل مسلمان رور له ورکا غریب لا او بے وسه او بے کس له ورکا الله په قرض باندې سکی الله ته د قرض حاجت ته ها الله غواړي چې ستا په مغفرت وکي او تا په جنت ته داخل کی الله ستا د پاره جنت غواړي ځکه الله ستانه مطالبه کوي چې قرض ورکا الله قرض حسنه ورکا نو کله چې دغه آیت نازل شو نو دوا ریاکشن راغلی یو ریاکشن مسلمانانو د طرف